عراق کوردي پیشمرګه جنګیالي د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د هوایي ځواک په مرسته د مریم بیګ له کلي څخه د اسلامي دولت د ډلې له جنګیالیو سره په نښته بوخت دي. ایټالیا نوي جمهور رئیس سرجیو په داسې حال کې خپله دنده پیل کړه چې هیواد یې له اقتصادي بحران او اداري فساد سره مخامخ دی. بنګلادیش لږ تر لږه 2 کسان هغه وخت ووژل شول چې د ترانسپورت تحریمونکو مظاهرچیانو په هغه بس پټرول بم وار کړ چې پلازمینې ډاکې ته په لاره و. استرالیا په یوه مارکیټ کې چاودنې چې ویل کېږي د برقي ترانسفارمر له وجې شوې دي 2 کسه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شول. او مصر تېره شپه په کور کې جوړ شوي یو بم په پایتخت قاهره کې او بل د اسکندریه په ښار کې وچاودېد.